چاته کوي را افریقا مې راوستی افریقا در وستړی دی ودرېږه دا ګل دې سره وباسم افریقا Abi خونو خلیل دا په دا برې تو کې هغه ډېر والدینه لګیا وي څه والا داسې اواز دی دی ځین چې ولي ولاخ به دې اواز ته یو دوه لاس کې ورکړي وای شپ نه ولي والا دا وای سمولي نه لام وینه وادي ورېده شرمېږي ما ورته ګوته راکړه چې ګپ هم کولاو شي نورزوګم دی یو ادله ولي ولا وای تو سره نورزای چې دا ډېر تیز دی داسې چې نورزي هټریک هغه په کور کې دی نورزی کور کې دی هاي څه باخې برابر دی دوغې برابر دی داسې ښایسته ګلان خلک واده کې خلک ورېږه ټول ګلان خو نه چون خدا دې خرابېږي د یو ګل پکې ښایسته دی وعلیکم سلام نجیب افغان څه ولدی جوړی ته ځای خلیلا واده چې وکړي هغه انډیا کې ورته دی شوی سوهاګ راګ دی بیګانه دا خو داسې افریقې زما قسم و چې لاس مې ووه ما درته وایي ته یارول کې ما یارول نه کوم خلیل ما اورېدلي وایي ستا لاندې وایي تا باندې خارق لګېدلې دا رښتیا خبره افریقې چې ولته لوړې مسلین دي د سره یې وړاو که نه ته په پوهېږه چې دا یې څومره دښمن ٹھیک نہیں کرے دی بچای افریقې ولیولا داسې حالاتو ته مې ورسوې چې داسې کې چې دا چې خوړات سیدو چې داسې غېړه وځو بسي چې پس کې پس داسې خوړات ولا زه کونی نیم سره به سره پیار میار کوم قسم دی ته وکړه چې لون د طرف په بریتینا نه په پیر یخي ما دا غره ته او خلیل استا ګرفرند رااله مارو خلا زه دې نه تا مارو خلا هغه خلیل صحیح نه او ما ته کین نه دی پکار متخفلانه دای ټیک ټاک دی کوي دی بچا دا څه خلیل دنیا مشهور دی لري ولې خپه شوې ولې کې خپه شوې مرګ هر تاوان په ځان منم خطاطی کده تر خله تای تر خله زو بیا دنه کی کوم لری کا سیدو دا سوا چوالی ولا خا پیار میاره کړو سیدو چې وار زمر جګه کراوډ کیا هاي حالات بدل شول بس جنته ناس زه خو دې چې نو کو نور نازونه کنه نازله چې شروع کړ